السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ته یوه ښځه راغله، ام سلیم رضی الله تعالی عنها، ول ای د الله رسوله ما ته داسې کلمات وښیې چې زه د لمانځه څخه وروسته هغه وایم او الله تعالی جل جلاله زما کوم حاجت و دعا چې د هغه را قبوله کړي. پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل چې ای ام سلیم، ته د هر لمانځه څخه وروسته که مخکې ته لمونځ کوې 5 وخته لمونځونه د هر لمانځه څخه وروسته 10 واره سبحان الله، 10 واره الحمدلله او 10 واره الله اکبر وایه. د هغه څخه وروسته کومه دعا او حاجت چې ته لرې هغه الله تعالی جل جلاله ته پیش کړه. چې لمونځ دې وکړي 10 واره سبحان الله الحمدلله او الله اکبر چې دې وویل، هغه کوم حاجت چې ته لرې هغه الله تعالی جل جلاله ته پیش کړه. نو الله تعالی جل جلاله په جواب کې درته وایي چې نعم نعم، یعنی هو ما ستاسو دعا واورېدله، ستاسو حاجت مې واورېدی او ستاسو دعا مې قبوله کړل. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.